بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې ښه ټیک ټاک به. گورنمنٹ آف پاکستان بجٹ 2024-25 کم کې چې د ملازمینو تنخواګانې 25% سیوا شوې، خو بل خوا کو سوچ وکړې نو د ملازمینو باندې ټیکس هم ډیر سیوا شو او ملازمینو لا ټیکس سیوا کېدل ډیر د خفګان خبره ده، ځکه چې ګرانی هم ډیره زیاته ده. په ټیکس سیوا کېدو باندې هر ملازم په دې سوچ او بچار کې دی چې زما دا ټیکس په څومره سیوا شوي. یو څو ورځې مخکې فاینانس منسټر دا هم وویل چې ملک په خیرات او په زکات باندې نه چلیږي، تاسو به ټیکس لازمي ورکوئ. ملک صرف ٹیکس سے چل سکتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو بتدریج 9.5 سے اگلے 3 سال میں اس کو ویډیو تر اخر پورې وګورئ. زه تاسو سره ټیکس ډیټیل ټول شیر کوم. ویډیو کتون مخکې چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره لایک او شیر هم کړئ. گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل بجٹ 2024-25 کم چې په 12 جون 2024 پیش شو، خو په دې کې ملازمینو لا 25% اضافه وکړه. د اضافې سره سره په ملازمینو باندې ټیکس هم ډیر سیوا شو. تاسو ته دا هم یادوي چې 2023-24 بجٹ کې کم چې ملازمینو لا 35% اضافه کړی و، نو په هغې کې د ملازمینو لا د ټولو نه زیات ټیکس هم ډیر کټ شوی. په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې ستاسو ماهانه آمدن څومره دی، مطلب تنخواه څومره ده او تاسو نه به ټیکس څومره کټ کیږي. منثلي تنخواه چې 1 لاک روپۍ اخلي، د هغوی نه به 1250 روپۍ په ځای باندې 2500 روپۍ ټیکس کټ کیږي. ماهانه 1,10,000 تنخواه باندې به 1500 په ځای باندې به اوس ماهانه 4000 ټیکس کټ کیږي. ماهانه 1,20,000 تنخواه باندې به 1750 په ځای باندې به اوس 5500 روپۍ ټیکس کټ کیږي. ماهانه 1,30,000 تنخواه باندې 2000 ټیکس سیوا شو او اوس پته ماهانه 7000 روپۍ ټیکس کټ کیږي. ماهانه 1,50,000 تنخواه باندې به اوس 10,000 ټیکس ماهانه کټ کیږي. ماهانه 2 لاک تنخواه باندې به اوس ماهانه 19,266 روپۍ ټیکس کټ کیږي. ماهانه 2,50,000 تنخواه باندې به اوس 31,666 روپۍ ټیکس ماهانه کټ کیږي. ماهانه 3 لاک تنخواه باندې به اوس 45,833 روپۍ ماهانه ټیکس کټ کیږي. ماهانه 4 لاک تنخواه باندې به اوس 78,750 روپۍ ماهانه ټیکس کټ کیږي. ماهانه 10 لاک روپۍ تنخواه باندې به اوس 2,88,750 روپۍ ماهانه ټیکس کټ کیږي.